ګرانه ماشومه اصلا که اوس زه به ساعت جوړوم. ما سلامونه ومنئ. اشرف چې و په دا ساعت باندې یو څه پوهېږي خو ډېر نه پوهېږي. دا یې کولی شي دلته حساب وکړي خو وړاندې نه شي تللی. دا یې پنځه حسابولی شي خو د منځ نه شي حسابولی. زه 100 دانې حسابوم. اشرفه دا څو بجې دي؟ 12. چې دا راته تېرې شي څو بجې کېږي چې ته 2 پورې راشي داسې چې راشي. ګوره اوس څو تېرې شوې؟ نه دلته څو تېرې شوې؟ ارشد ما ته ګوره دلته څو تېرې شوې؟ یو. اوس یوه تېره شوه. اوس څو تېرې شوې؟ ګوره څو تېرې شوې؟ یوه خو دا ده. یوه دقیقه تېره شوه. 2 3 4 دا څو تېرې شوې؟ 4. اوس څو تېرې شوې؟ لږ نور هم. نه 1 2 3 4 بیا څو کېږي؟ 6. بیا څو کېږي؟ 4 پسې څو دي؟ 5 تېرې شوې. چې 5 نورې ورسره جمع کړي څو تېرې شي؟ دا نور 5. 2 وارې 5. 10. چې 5 نورې ورسره جمع شي څو تېرېږي؟ 3 وارې 5. 3 وارې 5. 5 10 15 شل 50. ګوره 1 وارې 5 2 وارې 5 څو کېږي چې تېرې شي؟ 2 وارې 5 څو کېږي؟ 3 وارې چې 5 تېرې شي څو؟ 4 وارې چې تېرې شي څو؟ 5 وارې چې تېرې شي؟ 6 وارې چې تېرې شي؟ دغسې 10. اشرف دا کولی شوی چې حساب کړي چې 10 تېرې شوې خو دلته به ګډوډېدو چې تر دې ځایه به راورسېد دلته به چې دا ستن وه دا څو دي؟ دا بجې دي. دا څو دي؟ دا دقیقې دي. خیر سې اوس موږ څه وکړل چې دلته مې حساب ما ورته دی ښوونځي ته تللی و تر دې ځایه ما راورسولو. اوس ارشکه وګوره دا 12 بجې دي. 12 بجې دي. 1 دقیقه تېرېږي 2 دقیقې تېرېږي 3 تېرېږي 4 تېرېږي بیا څو تېرېږي؟ نه یو دا نه دا خو په بجو کې حسابېږي. کله چې دقیقو کې حسابېږي بیا 5 دقیقې کېږي. څو تېرېږي؟ څو تېرې شوې؟ دا څو دي؟ نه دا څو دي؟ دا څو شول؟ 4 پسې څو راځي؟ 5. نو ته ولې وایې چې 6؟ دا 5 شول بیا دا 6 شول. دا یې داسې فکر کوي چې د دې نه ګام واچوو. اشک دا اوس 6 تېرې شوې. اوس څو تېرې شوې؟ بیا اوس څو؟ دا 10 تېرې شوې. دقیقې 10 تېرې شوې. اوس 11 تېرې شوې. 12 15. دلته باید څوک وګو؟ تا څه وویل؟ ته وایې دا څه رقم شوي؟ دا خراب رقم دی. داسې شول اخلي. دا ما خراب لیکلی و او دا یې اشرف وایي چې داسې د سم نه دی لیکلی. دا باید سرچپه ولیکې. څه رقم باید سریښ شي اشرف؟ دا باید وکړو. راشه وکړه څنګه باید سریښ شي؟ دا تنه ایسته کړو. په دې ډول باندې به دوی ته دغه د ساعتو د دقیقې او د دی موبایل کې کولی شي معلوم کړي چې څو بجې دي. ارشد ته اوس ماته وښیه په موبایل کې څو بجې دي؟ 10 دقیقې 14 بجې. 10 دقیقې او 14 بجې. په ساعت کې په موبایل کې معلومولی شي ډیجیټل خو دا پینک دواړه پینک شول. دلته باید څو سري؟ دا 15 شول. 14 دا 15 دلته باید 14 سریښ کړو. بیا څو سریښ کړو؟
ولس بسریښ کو دا ته نو دوه یو شو ښه ولس بسریښ کو ته نو دوه یو دی او چیرې دی بل یو نور یو نشته دی دغه دی اوس به دا جوړ کړو دونه به یو جوړ کړو ښه دا په دې ډول باندې تاسو کولی شئ په دې ډول باندې تاسو کولی شئ چې ماشومانو ته شپاړس څو جوړ کړو ارشکه 14 څو جوړ کړو 11 اوس زه تانه پوښتنه وکړم دا 11 شو اوس څو بجې دي وړوکی بجې دی ارشکه وړوکی بجې دی او غټ چې دی دقیقې دی څو بجې دي څو دقیقې 11 بجې 14 دقیقې اوس څو بجې شوې ودرېږه ارشکه اوس څو بجې شوې ودرېږه چې زه تا ته وښیم دا سم شو اوس څو بجې دي بجې څو دي بجې 10 بجې 11 دقیقې او که داسې لږ داسې کمه دا اوس څو شوې 10 بجې 10 دقیقې زه دا داسې کوم ارشکه اوس څو بجې شوې او زه به داسې کوم دا اوس به وکړو دا به داسې ټینګ کړو چې داسې شي اوس څو بجې دي 6 بجې 9 بجې نه دقیقې 6 بجې 9 دقیقې که دا داسې شي ارشک که دا داسې شي اوس څو بجې شوې 15 بجې نه دا څو دي 3 بجې آفرین 3 بجې 8 دقیقې نو ماشومان څنګه زده کړي ساعت داسې ښه ساعت زده کړي باید ښه ساعت زده کړي بای بای وکړه بای ما چینل سبسکرایب کړئ او خپل ماشومان سره خپل ورونو سره یې وګورئ مور پلار سره یې وګورئ بای بای شئ بای دا یو 2 3 دی